بسم الله الرحمن الرحیم. د اقتصاد پوهنځی درنو محصلینو د دریم ټولګي محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې غیر حضوري درسونه پیل شوي دي نو موږ تاسو باید د خپل کورس پالیسي او درسي مفرداتو مطابق خپل درسي پلان پر مخ یوسو. موږ تاسو تر درسونو کې په افغانستان کې د بودیجې تاریخي سیر یا په افغانستان کې د بودیجې په تاریخچه باندې غږېدلي وو. نن ورځ په همدې موضوع کې پاتې کیږو او لا بحث پرې کوو. موږ تاسې ویلي وو چې د غازي امان الله خان په دوره کې یا د 1299 کال په 1299 کال کې یو ډول اصول رامنځته شول چې سیاق او رقوم اصول به یې ورته ویل. د دې اصولو د باندې موږ تاسو بحث کړی و. نو په 1299 کال کې د سیاق او رقوم اصول چې وو د دې ځای دفتري اصولو ونیوه. کوم اصولو؟ دفتري اصولو. دا چې دفتري اصول چېشته وایي؟ دفتري اصول داسې اصول وو چې د دې هغه وروستي حسابونه به د کال په پای کې په پلازمینه کې په کلني ډول متمرکز کېدل. همدغه دفتري اصولو 15 دفاتر یا 15 څانګې 15 ډپارټمنټونه درلودل د هیواد په سطح باندې چې په هغوی کې به حسابونه تصفیه کېدل. نو د دې اصولو معیار یا د دې اصولو تطبیق داسې و چې دغه د کال په جریان کې به چې کوم اسناد راجمع شول نو د کال په پای کې به په پلازمینه کې دا چې د همغه وخت پلازمینه کوم ځای و فرض کوو اوس کابل دی نو دغه اصول دفتري اصول په کلني ډول و. خو دا اصول په 1403 کال کې یعنی تر 1403 پورې دوام وکړ. په 1299 کال کې رامنځته شوي وو. په 1403 کال کې اختتام وموند یعنی تقریبا 4 کاله دا اصول چې وو د تطبیق وړ وو. په 1403 کال کې هجري لمانځ کال کې نوي اصول رامنځته شول چې هغې ته ویل چې شهریه اصول یعنی دفتري اصول تعویض شول په چی باندې؟ په شهریه اصولو باندې. دا چې شهریه اصول څه شي ته وایي؟ راځو د دفتري اصولو او د شهریه اصولو ترمنځ توپیر دا و درنو محصلینو چې شهر په عربي کې میاشت ته ویل کېږي. شهر عربي کلمه ده، میاشت ته ویل کېږي. نو شهریه اصول داسې اصول چې په دې کې د دولت د حسابونه د دولت مالی چارې په میاشتني ډول ترتیب کېدل. فرض که د عوایدو او مصارفو پلان په میاشتني ډول. خو دفتري اصول چې وو یا د دفتردارۍ اصول دا و چې په دې کې په کلني ډول په شهریه اصولو کې په میاشتني ډول ترتیبېدل. نو همدې وجې نه دې ته شهریه اصول. دا لنډمهاله دي. تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې بودیجه چې دی یو معینې مالي دورې دپاره دی. معمول یو کال دی، میاشتې دپاره ترتیبېدلی شي، کال دپاره ترتیبېدلی شي، روبې دپاره ترتیبېدلی شي، شپږو میاشتو دپاره ترتیبېدلی شي. خو معمول چې په نړۍ کې دی هغه تقریبا یو کال دی. ښه، د بودیجې سیستم او د عوایدو مصارفو پیشبیني د افغانستان په مالي نظام کې په 1299 کال کې رامنځته شوی. دې نه موږ تاسو دا اخذ کوو چې د 1299 کال نه وړاندې چې کوم حکومتونه کومې واکمنۍ تېرې شوي دي په هغوی کې مالي نظام یا مالي چارو یو منظم سیستم موجود نه و. خو په 1299 کال کې چې نوې دوره پیلېږي نوي اصول رامنځته شو او په مالي نظام کې یو لړ اصلاحات رامنځته شو. یعنی د بودیجوي نظام یا د مالی نظام د معیاري کېدو دپاره کار وشو او هڅې ګړندی شو. خو د بودیجې دغه سیستم کوم سیستم دفتري اصول یا منظم سیستم یا په اصطلاح وروستني شهریه اصول په 1400 هجري لمریز کال نه تر 1408 کالونو په منځ کې د سیاق او رقوم اصولو په واسطه باندې تعویض شول. اختشاش، ګډوډي، بېثباتي، سیاسي بېثباتي، اقتصادي. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر ډېره د حکومت او اقتدار پر سر باندې ګډوډۍ یا تشنج، شخړې او منازعې وي. نو دا یوه دوره وه تقریبا د 9 میاشتو پورې. خو په دې 9 میاشتو کې بیرته سیاق او رقوم اصولو ته مراجعه وشوه. اختشاش، ګډوډي، بېثباتي او تر ډېره په افغانستان کې د قدرت یا اقتدار پر سر باندې دا ګډوډۍ رامنځته کېږي. خو دا ګډوډي چې رامنځته شوه شهریه اصول له منځه لاړل. بیرته همغه سیاق او رقوم اصول چې وو دغه رامنځته شول. 9 میاشتې دوام وموند. د ګډوډۍ دوره څومره وه؟ تقریبا د 9 میاشتو پورې. افغانستان کې تر ډېره مالي او تحصیلي کال چې وي دا 9 میاشتې وې.
چې وروسته شهریه اصولو بیرته د نوموړو اصولو ځای ونیو، یعنې د اغتشاش دوره چې 9 میاشتې وه سیاق و رکوم اصول بیرته ځای ونیو، خو د 9 میاشتو نه بعد بیرته شهریه اصولو ته مراجعه وشوه او تر 1414 کال پورې همدغه شهریه اصول چې وو دغه د تطبیق وړ وو.